ویزې دا به مو ختمو قبایل به مخکې په شناختي کارت بدله او په شناختي کارت به راتله وی چې ویزې باندې په $900 $1,000 $1,200 باندې مجبور شوي دي صوبایي حکومت دی او انشاءالله زموږ وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین صاحب اکټیو دی د جمعې په ورځ زموږ پارلیماني اجلاس دی د هغه په صدارت کې موږ دا ټول ایشو پکې ایښي دي چې موږ جانه په بارډر باندې چې کېږي د دې کوم طریقې کار دی دا به څنګه نرمو او چې دا دوی کومې سختۍ جوړې کړي دي پښتنو او قبایلو په دې کې به څه قانون سازي کوو لہذا دلته په NIC کارت باندې انټري کیدی شي په کار د پاسپورت کومه انټري دا خط شي دلته تګ راتګ چې سوره په اسانۍ سره کیدی شي هغه سبا روزګار هم راپورته کیږي پالیسي چې کومه جوړ کړی شي دا چې دا افغان بوبازو کاروبار خراب شوی دی په دې اړه باندې تاسو به څه اواز د فدرل ګورنمنت یو یا کنور د طاقتور خلک یو دا نه غواړي چې د پښتانه خشي السلام علیکم زما ګران کتونکو دا نن تاسو ما سره ګورئ دوه امنیت چې خاص کر چې کوم د پاک افغان بارډر سره تعلق لري اقبال خان افریدي او سره ساجد خان په دې حواله سره که تاسو وګورئ یو طرف ته مومن بل طرف ته د خیبر څنګه دواړه بارډر چې کوم دي دا ډېر امپورټنټ هم لري او په دې حواله سره چې کوم ایشوز روان دي یا چې کوم وفاق حکومت کوم پالیسیز وي چې هغه موږ پښتنو ته څومره نقصان رسیدلی خاص کر په بورډرز باندې هغه حواله سره نن دوی आवाज هم د کاڅنګ اسمبلی فلور کې یو تککار وی راځم کړی دی او په دې باندې आवाज هم وشتي بدل کله پاک افغان بارډر حواله سره وځو بدوم چې د اجي سره د کومه مسله ده د خیبر ضلع خیبر هغه حل د پاغي باندې ټیک ټاک کاروبار شروع دي خو زه بدوم چې اوس 12 لاري دي سي دي چې پاغي باندې کوګوريز موږ د خیبر نه علاوه خرلاچی چیز موږ کومه کولاو شولا دي سره سره اوس 12 لاري چې کوم دي هغه واپس دی باندې خبره شروع ده چې هغه کې زمونږ مهمان نه واپس او د سينوري لاري دي چې هغه د پاک افغان بارډر کولاوي دلو سره به دلته هغه کې یوازې دا نه چې د مومن دي قبایلو ته به دینه پختي په فائدې بلکې زه دا چې ټول پښتانه دي سره راپورته کیدي شي او زه دا ویل شم چې زمونږ پښتنو ته دا ډېر انتهایی یو غټ مارکیټ دی وګورئ موږ ته تاجکستان ازبکستان قزاقستان موږ سره څومره ملکونه دي دا موږ د لپاره ډېر یو بهترین مارکیټ او بیا که زه به صرف د مومن خبرو کوم چې زمونږ بورسل یا غوسړی موږ ورته کوم وي نو دې ته موږ تاسو وختي خبره وکړه چې را تیر حکومت څخه کړی تیر حکومت د پاک افغان بارډر په 40 کیلومتر روډ کړی دی چې پاغي باندې 1.25 کروڑ روپۍ کار شوی دی خو په اړه نه خوشاله دي لکه دی وخت کې افغان دی خو لارو ډیر زیات مشکلات ویم چې کوم د ویزو دی بیا دا پالیسي چې کوم جوړ کړی شي دا چې دا افغان بوبازو کاروبار خراب شوی دی په دې اړه باندې تاسو به څه اواز دی والي سره به صرف دا خبرو کوم به زماغه طرف ته زما چې پاک افغان بارډر لپاره موږ کوم فرندشپ ګروپ جوړ شوی او هغه په خپل د غیر منډي ما هغه کې موږ ډېر سټرګل کړو سپیکر سره په مشترک کې موږ کابل ته تلو په چونکی په قسمتاینا د لوبیزو چې الته هغه وځي کامیاب نشو کېږي چې تاسو هغه ځین هغه طرف ته چې موږ هغه نه واپس راځو دلته زداوی مچ د پښتنو آبادی څوک نه غواړي فدرل ګورنمنت یو یا کنور د طاقتور خلک یو دا نه غواړي چې د پښتانه خشي کې نه زداوی موږ له اډم نه راکې موږ له ډیولپمنٹ لپاره پیسې نه راکې موږ له صرف او صرف روزګار راکې او روزګار لپاره د ټولو ضروري شي زیاده شي ټول بارډر سکولاو شي دلته کاروبار کیږي دلته به روزګاری ختميږي دلته معاشي اکټیویټي شروع شي دې سره په خپل دلته امن امان نازي چې کله معاشي اکټیویټي شروع شي خو چونکې زداوی هغه طاقتونه چې هغه نه غواړي چې پښتانه خشي دلته امن امان راشي ځکه چې وار اکانومي د وار اکانومي به صرف او صرف دې سره ختميږي د روزګار شروع شي کاروبار د ویزو په حواله سره ډېر زیات مشکلات دي او کله د باندې او کار ولا خلک کوم افغان او باسي دې حواله سره زه خدای ما چې موږ د قبایلو تاسو ګورئ افغانستان کې موږ ډېر لپاره سپیشل وزارت دلته په NIC کارت باندې انټري کیدی شي په کار د پاسپورت کومه انټري دا خط شي دلته تګ راتګ چې سوره په اسانۍ سره کیدی شي هغه سبا روزګار هم راپورته کیږي قبایلو کې به اکونومیک اکټیویټیز هم شروع کیږي او دې سره به امن امان هم مننه اقبال صاحب تاسو ډېر امپورټنټ په ټول براته پښتنو د لپاره که تاسو ګورئ چې هلته روزګار دی ګټ بورډر په حواله سره بیا خاص کر د پښتنو اخوا دي کله په دې یو طرف ته د تخلګره هغه بل طرف ته په دې لړ کې عام غریب خلک چې کوم دي ګناه لري ورته څه چې زموږ هغه لپاره تاسو دا خبره ودا چې کله زموږ ګورنمنت وو نو زه د سفران پارلیماني سیکرټري وم او موږ د هغه طرف چې کوم تجارتي خلکو دې طرف له دې منځ کې موږ
روزانه به کېناستو موږ به د هغوی ایشو اورېدې چې څه ایشو دي. اول هغوی له د بینک ایشو هغه بینک ته الاوټ کړو چې تاسو پکې په دې کې پیسې جمع کوئ. دوم هغوی له موږ ویزې دا سیسټم ختم کړی چې دا ویزې دا به موږ ختمو. قبایل به مخکې په شناختي کارډ به تله او په شناختي کارډ به راتله. اوس دوی ورته مشکلات چې کوم د ټول نه اهم ایشو ده هغه د پاسپورټ او د ویزې ده چې په دې باندې دا خلک قبایل سره خو شناختي کارډ چې ویم نو هغه 3 ځای مات وي روزانه په دې کندو کپړو کې غورځېدلې وي. د هغوی سره خو څه شته نه 2 روپۍ ورسره وي نه بېروزګاره دي میلیټنسي 2 روپۍ تېر شول د اف سی آر ول لهذا په هغې باندې د ویزې او د شی نه لاګو. بیا چې کله دوی دا گاډي ځي د ټرانزیټ گاډي چې ځي هغوی اول یې همداسې چک کوي ګنټې پې ولګي بیا یې فزیکل اسسمنټ کوي بیا دوباره چې کوم دی د هغوی سره ډیلی ټیپ ټیسټ استعمالوي نو چې کوم سامان راغلی یا په ګاډو کې ضایع شي خراب شي او کتارونه ولاړ وي ټول ټریفک هم جام وي. لهذا فیډرل ګورنمنټ نه غواړي چې قبایل یا پښتانه اسوده او خوشحال شي. که هغه سیټ دی که دې سیټ زموږ مشوره دا ده چې قبایل او پښتانه چې په کوم ځای کې وي په کار دي چې هغوی سره نرمي هغوی فیور وکړي ځکه چې هلته حالات خراب دي میلیټنسي دی روزانه دماکي دي چې هغوی فیور په څه شي کې وشي. که هغوی په ایجوکیشن کې مسله وي که هغوی په بارډر باندې د ویزې مسله وي که هغه نه جانوي چې هغوی له دا فیور ملو شي چې کاروبار وکړي هغوی څه وګټي. اوس په تاسو ته پته وي چې ویزې باندې په $900 $1,000 $1,200 باندې مجبور شوي دي خلک. دې وخت کې تاسو بالکل سفران یو وخت کې کردار ادا کوي او سفران منسټري اوس امیر مقام سره پښتون سره ده او تاسو په دې اړه باندې څه نه کوئ چې ډیلیګیشن لاړ شي تاسو په دې باندې حل زموږ دلته صوبایي حکومت دی او انشاءالله زموږ وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین صاحب اکټیو دی. د جمعې په ورځ زموږ پارلیماني اجلاس دی د هغه په صدارت کې موږ دا ټول ایشو پکې ایښي دي چې موږ به قبایلو له څه پیدا ورکوو. موږ د وفاق سره چې کومې پیسې دا به څنګه آنا جانا په بارډر باندې چې کېږي د دې کوم طریقې کار دی دا به څنګه نرمو او چې دا دوی کومې سختۍ جوړې کړي دي پښتانه او قبایلو په دې کې به څه قانون سازي کوو. لهذا د په کې پي هاوس کې زموږ د جمعې په ورځ اجلاس دی په هغې کې به ډېرې اهم فیصلې کېږي او د پښتنو سره زموږ د انصاف د خیبر پختونخوا په 2 بجې په دا خیبر پختونخوا حکومت د پښتنو سره ولاړ دی. که هغه د وتو خبرې وي او که هغه چې کوم دی په بارډر باندې دغه اجلاس چې کوم دی سپیشل دغه د افغان دا ټول ایشو باندې یو هغه پکې دا ده چې موږ د عمران خان د رهایي دپاره بسې کردار ادا کوو او دوهم پښتنو او قبایلو له بس او دو لپاره ویزو او دغه بالکل جی دا ټول ایشو پکې هغې ولې چې زیاتره بزنس چې کوم دی پښتنو دې سره خراب شوی موږ غافله نه یو. موږ کردار ادا کوو او خلک به مطمئن کړو. ډېره مننه ډېر خوشحاله شو. جګرن کتونکو تاسو د دواړو مشرانو خاص کر د پارلمان غړو خبرې واورېدلې او تاسو ته پکې دغه یو اهم خبر هم درغله چې جمعې په ورځ به دې باندې سپیشل غونډه مونږه پښتانه اخوا دې خو دې خاص کر زمونږه معاشي صورتحال کم زیات خرابېږي هغه زموږ خپل روزګار ولې تعلیم هلته نشته کارخانې نشته نور هغه نشته نو دغه چې کوم مشران مونږه نظر او هغه نظر تاسو هم واورېدل چې دې نظر باندې خاص کر چې کوم دغه پښتانه لیډران دي دغه په حواله سره خیبر پختونخوا حکومت په دې حواله سره خپل کردار لوبولو ته هم تیار دی او کوشش دا دی چې کوم افغانانو ته چې دلته بزنس کې ویزو مشکلات دي د تګ راتګ مشکلات دي یا د وفاق حکومت کوم پالیسۍ دي په دې باندې چې کوم اواز اوچت کېږي هغه تاسو ته واورېدلو نو یقینا تاسو ته په دې باندې زیاتره معلومات ترلاسه شوي مننه خوشحاله اوسئ.